نن زموږ کلاس دی د جرسۍ په باره کې صحیح ده که زموږ نه یو سړی وغواړي چې یاره موږ له دغه د جرسي د دې کرکټ جرسي شو فوټبال جرسي شو نو د دې د جوړولو طریقه لاول به ځان له یو ریکټینګل جوړ کړي ریکټینګل د جوړېدو نه پس په دې ځای نه راواخلي یو رولر هغه رولر به په دې منځ باندې کېږدي د هغې نه بس په دې ځای نه به یو سرکل الیپس ټول ځانه جوړ کړي دقه شانتې صحیح ده هغه منځ باندې به یې کېږدي لږ به یې برابر را برابر کړي لږ به یې ښکته کړي بره به یې کړي په دې ماوس باندې که نه کېدو چې به کیبورډ یې ښکته بره کړه وشو دې نه بس په بیا دا رولر چې دی دا به څه کړي دا به ډیلیټ کړي دا ټول به په جمع سلیکټ کړي او لږ دې ته به وګورئ کنټرول به ونیسي او داسې به یې غټوي نو کنټرول نه شفټ ښه لږ به یې خوست کې راغټ کړي چې لږ پلن شي دې صحیح دی که لږ یې پلن کړو داسې به صحیح که نه ټول به په جمع سلیکټ کړي صحیح دې ځای کې لیکلی دی ټریم مطلب کټ کول کټ شو دا د دې کار ختم دا هم سره یو قسم له بس اره غوندې کو کټ شو اوس په دې ځای کې به مونږ څه لګو لاسونه که نه نو لاسونه به څنګه لګې اوس په مونږ د دې ځای کې لکوټې پوینټونه به لکوټې برابرو شیپ ټول مې راوغوستو دا پوینټ به لږ ښکته کړي او د دې ځای کې نه به دا لږ داسې نری غوندې کړي صحیح شو او لږ به یې برابر کړي داسې چیک را چیک به یې کړي لږ به یې خوست کې داسې صحیح شو که لږ یې نور دغه کې لږ برابرې نو برابري که ځکه دا چې لږ اخوا وځه اخوا کوم ځای ده دا طرف نه منځ نه نور دی ورشي دنګ چک دی صحیح شو داسې موقع کې بیا دغه کوي که نه چې دا شیپ نه دی که ته داسې غواړې چې یاره زما سره د مثال په طور باندې لږ داسې کټ راشي که نه نو ته به د دې شي په مدد سره بیا دغه کوي صحیح ده دا رولر به جوړ کړي ځان له را به شي دا به په دې منځ باندې کېږدي دا نه دی ګورو دوست که ته وایې چې یاره دا د لکوټې خوست کې داسې سکوپ غوندې کې راشي دا دغه نه دی دا به وړوکی کې را وړوکی کې دا اوس مونږ لکوټې خوست کې شپ په حساب باندې وړوکی کړو که نه داسې شو وینې او بیا به دې کې زمونږ سره دې ځای کې نه به مونږ شیپ ټول راواخلو دا به یې څه کړو کنورټ ټو کرب ته یې بدل کړو او دا به له داسې پلن کړو دا داسې مطلب دغه دی که نه دا بسې لکوټې کنټرول زیډ سوی دواړه ایکول دي صحیح شو اوس ټول سلیکټ کا ټریم ووهه شیپ پیک ټول مې راوغوستو دا مې ډیلیټ کړو دونه شو چې لږ برابر شو ښه دې نه بس په څه وکړو مونږه لاړ به شو دا به لږ خوست کې دې ځای کې نه په شیپ ټول په ذریعې سره ښکته کړو داسې صحیح شو دا یو بس جوړول غواړي ښه داسې دې باندې ښه سوچ وکړي که نه دا به یو جوړی او لږ به یې خوست کې دا دواړه پوینټونه سلیکټ کړه لږ به یې داسې کړي ښه ډېر غټ دی که نه د هغې نه پس په ګوره دې کې بس کار وکړو څه کار به کوو دې کې به داسې جرسۍ هغه جوړول غواړي ښه نو د هغې دپاره داسې یو دا جوړ کړه دا به داسې جوړ کړي که نه په دقې پوینټ باندې به یې کېږدي بیا به یې څه وکړي لږ به یې وړوکی کړي دا اوس یې لږ خوست کې راوباسي بیا به څه وکړي لږ به یې نور راوباسي دغه شان په دقې پوینټ به یې کېږدي اوس ته دې شی وکړه چې دا ټول سلیکټ کړه ټریم ووهه دا اوس داسې کټ شو دلته اوس دا کټ کېدو نه پس چې دی که نه دا داسې کټ کول نه دي پکار ځکه چې دا بیا د دې هغه کوالټي مطلب دا د لکوټې خرابه راځي نو سجل به ورسره کوي دا پوینټ چې دی که نه دا به اوس لکوټې مونږ بره وویسو
صحیح شو چې دا پوینټ به سره اخلي دا دغه دا یو پوینټ مطلب دا دی جوړ شوی دی زمونږ نه چې دا ټول به سلیکټ کړي نه دا اوس دا یو پوینټ نه دا به ډیلیټ کړي ها پته نه چې دا کوم ځای نه جوړ شوی ما ته پته هم نه دې ځای کې به کوم پوینټ ډک شوی دی نه نو دا هغه پوینټ دی بیا مطلب دی چې زی دا زمونږ نه په دې ځای کې لږ غلط شو دا نه دا نه ګوتې موږ لاړ شو دې ځای کې مو به داسې سلیکټ کړو دې ځای کې به داسې وړوکی دومره صحیح ښه او اوس په دا یو پوینټ نه دی دا به داسې لږ دنګ کړو دنګېدو نه پس به بیا موږ څه وکړو دا اوس په دې ځای کې به ځانه داسې ارک جوړول غواړي که نه نو ارک به څنګه جوړې ریکټینګل راواخله د خپل چایس مطابق جوړو ښه دونه پوره چې ډېر لاندې کېږي بیا خرابېږي نه کنورټ ټو کرف ته بدل کې دا په دې کې دي دا ځای کې صحیح دی په دې ځای کې باندې بس وکړي سموث پهېږي ټو کرف ته بدل شو داسې شو داسې شو داسې لاندې سوي لکه راوځي داسې بس تقریبا داسې دی ښه داسې که نه دا به څه وکړو ټریم اوس دې ځای کې به لږ ګوتې سموث والی او دا به پکې راولو که نه دې ځای کې نه دا دغه شانتې برابر شي داسې شي بس صحیح شو دې نه بس به مونږ څه وکړو دا به را کاپي کړو دا به داسې را کاپي کړو دې خوا سیټ ته به یې کېږدو دې نه به مونږ څه وکړو دا به زموږ سره هوریزنټلي به دا فلپ شي یو مخ به بل مخ ته راوړي او را به وړو په دې ځای کې به یې داسې کېږدو نه کېښودی شو نور به څه وکړي لږ زوم به یې کړي او بالکل په طریقه به یې کېږدي راغی که نه بیا دې ځای کې نه بس په ګوره که دا ته دغه نه کړو که نه دا زه داسې سلیکټ کوم او ویلډ کوم نو نقصان کوي که نه کوي زمونږ خو دغه شی په کار دی که نه نو دې ته څه وایي انټرسیکټ و که نه چې انټرسیکټ ووهي نو چې چلې وکړو منځ یې در کړو که نه اوس په دا به ډیلیټ کړي یا ډیلیټ کوم که په کار شي دی که نه دې ځای کې نه بس په څه وکړو اوس مونږ به راشو دا به یې سلیکټ کړو ټول په جمع پوینټونه او دا به واړه کړو کنټرول به ونیولی ښه واړه شټ جوړ شو که نه اوس دې نه بس به مونږ څه وکړو مونږ به دا وکړو که نه دا خو غټ نه دی دا دواړه خو یو شانتې دي ما ته لږ خوس کې د دې دا سایزونه څه غټ ونه دي ښکاري که ورته اجازه وکړې کومه یو دونه غټ لاسونه وو د جانې څنګه څه وایي دي صحیح دی اوس په دا پوینټ نه دی دا به لږ دننه کړو څونه دغه دننه شوې دونه بیا دا دننه کړي داسې بس دا یې رانه دننه شوې دی صحیح صحیح دی ګولایي لاس کې لاس ته ګولایي نه ده د لغړې طرف ګولایي ده جو بس حقه طریقه ده ښه فلپ پې کې او را به شي په دې ځای کې به دغه شان کېږدي ما الټه کړو په دې کې به د پته اوس ولګي نه ستا چې اوس کم یو برابر پکار دی که نه دې کې اوس وګوره دغه فرق دی نه ته چې کوم فرق وایه دا دی نه یو به پکې برابر کېږي دلته کې داسې ځان له دا نه دی برابر نه دونه فرق دی خیر دا پکې دې صحیح دی داسې پکې لږ دغه راځي که نه ریالټي راځي
دا اوس ته ویلډ کېږي که نه ګوره ته اوس دواړه برابر شو اوس صحیح شو. صحیح شو دې نه بس پس موږ څه وکړو دا منځ نه دی دې ما ته څه ډېر غټ ښکاري یار که نه دی سیټ دی. سیټ دی ها دا سیټ شو اوس په رازو دی کې به ګریډنټ لږ واچو داسې به بره ګریډنټ د دې د لاندې به بره به بلیک شو په بره به بلیک او د لاندې نه به ورته مونږ پاکستاني ورته واچو داسې تورواله د بره نه خو کافي حده پورې راکوز کړه لږ ښه نه لږ توروالی ښه ولګي داسې بس دا سیټ ډوله توروالی بره لږ نور بره که بس داسې دا راغی آوټلاین به ترې نن کې چې لږ کوالټي ښه راوځي د هغې نه بس په بیا څه وکړي لاړ به شي به بیزر ټول باندې بیزر ټول باندې به یو دلته کلیک واخلي بیزر مې رانوستو بیزر دا دی یو کلیک به دلته واخلي یو به دلته واخلي یو به دلته واخلي یو به دلته واخلي او بیا به څه وکړو شیپ ټول به راواخلو په دې باندې به رایټ کلیک کو ټو کرپ پې کو او داسې لږ رادننه به یې کو او بس ته بس ویني چې دا ولې دننه کېږي ټو کرپ پې کو دننه به یې کو داسې دې سره برابر کو ټو کرپ پې کو د دې سره به برابر کو او دا یو نه دی دا به ولې لږ خوس کې داسې رادننه کو صحیح ده یا دننه کېدو نه بس اوس دې دې وګوره چې دی نور صحیح دی که نه صحیح دی ښه دې له به اوس د دې ځای کې نه مونږ څه ورکړو یو داسې ډارکونه کې کلر به ورکړو او بیا به څه وکړو آوټلاین به ترې نن کړو او یو به د دې نه کاپي بله واخلو کنټرول سی کنټرول وي او بیا به څه وکړو لږ به یې داسې راښکته کړو دا شاته نه دی دلته به لږ توروالی ډېر کړو او دواړه به یې سیم به کړو لږ بیا ښکته م کړو اوس دا به لږ وړي داسې غټ کړي ښه شپ به دې نیولی لږ به یې غټ کړي دا به بسې هم لږ اوس کې را غټ کړي دا بس هم لاندې ښه دې نه اوس آوټلاین ته تاو که چې لږ بس کې دې ریالټي راشي دې نه بس په څه وکړو اوس دا ټول به سلیکټ کړي او ګروپ به یې لاک ګروپ نه پس لاړ شه په آرډر کې نو په دې دغه کې سټایل نه ای او سی کنه نو سی به وځي ټول په منځ شي او ټولو ته به آوټلاین یې ور ولګي ښه نو ټولو کې د یو ته تور ور ولګوه او د سپین ته چې دی دې ته هم تور ور ولګوه نو تور به صحیح وي انشاءالله بیا به څه وکړې دا به ټو بیک ولي مطلب بالکل شاته ټو بیک بالکل شاته شو د هغې نه بس به موږ څه وکړو دا په وس د دې سره موږ شی وکړو که نه چې زه یو نوی کار کوم که برابر وجو ښه که نه قرار به دي جو زه یې ویلډ کوم نو ویلډ کولو کې دی مطلب نقصان کوي نو ویلډ کول نه پس پکې یو بل اپشن دی هغې ته سمپلیفای وایي نو که سمپلیفای سره دی برابر شي نو خو به نو هغې مطلب دا دی چې برابر نو زه کالر دې جوړ کړو نو خیر دی بیا به څه وکړو مونږ لږ چل راځي که نه دې ځای کې نه دا پوینټ نه دی دا به دې ډیلیټ کړو او سمپلیفای سره څه دی دغه پوینټونه به دې اوس ډیلیټ کړو چې د دې دا سمپلیفای سره دغه مدد دی چې دغه اوس هغه با کوم چې وتی ځای و نو هغه هم سره څه شو ختم شو دا به اوس برابر کړو ښه دا لرې نه دونه نه ښکاري خو نه دا به برابر کړو برابر شو اوس دې ته اوس ګوره ما درته ویلو که نه چې ځان له به لاړ شي آوټلاین ته په آوټلاین کې ګوره دا آپشنز دی کارنر نه چې دا ته ووهي که نه دا زموږ سره څه کې ګول کېږي بیا او بل په دې کې زموږ سره بل دی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره دا کټ غوندې کوي کټي کټ داسې خیال دی نو اوس که د دې نه ته اوس لږ ورته ښکته کوې داسې دا به اوس ختمېږي صحیح شو نو په دې باندې پوه شوې که نه دا به را زوم کړي او سی ورغلی
دا لري نه پته لګي دا لري نه صحیح ښکاري او چې نږدې شي نو بیا د دې ریالټي له ښه نه راځي نو ځکه مې احتیاط پکار نه دی یاره دا وشو دې نه بس په دې کې یو لیبل غوندې جوړو ها لیبل کو پیژنې کا داسې لیبل هغې له به څه ورکړو هغې له به داسې زیړ کلر ورکړو او دلته به کې دا به زموږ سره څه شي اوس کنورټ ټو کرف پې کړو او ټو کرف ته به بدل کړو په دې ځای کې نو دا لږ لاندې کړو که نه اوس په ګورئ ها دا به په دې پوینټونو باندې کې چې ښکاري درته دا بس راواخلي په دې باندې به یې ایډجسټ کړي ایډجسټمنټ نه بس په بیا څه وکړي دې کې به څه وکړو اوس مونږ دې کې به لږ کوټه خوس کې ګریډینټ استعمال کړو आउटलाइन भी खैर वाचो आउटलाइन थी बिल्कुल लड़को हाँ बराबर देगा ना हाँ स्पाराशी बदीजी की बसों को इसलिए बस ओली की मैट लाल बदीजी की दा वाड़ा को खाली कल डेर वाड़ा पकार दी लेकिन चीज़ों ना घटना दे एरियल ब्लैक था वाला शू ऐसे वो लिखो मेड बाय पार्क कंट्रोल ए चे वाड़शु मेड बाय पार्क ना बस बेसो को चेंज के स्तवला शु अपर तवे बदल दा अपर ना बस बेसो को एंटर और बिया एंटर सही शो और टूल बाबा जमा सेलेक्ट की दीजिए कि ना भाई सेंटर देखिए सेंटर में बस पर हम टूल पजामा ओढ़ की को और अब शो पदी मंजबे की दो और सब को कलर बोले दिला वाइट को लरी ना भी आप मजेदार लुक रहोगे सही शो दो यार कोई जोड़ शेब पाकिस्तान के सही ना دقة زي ما كده الليبلي تجد ليبل نه ده شرط کې او کنه د دې دا ګریډ نه دا به ډیلیټ کو دغه بل په بر لاړ شو شنواله به لګ ډیر شي صحیح ده دا شنواله ما ټول دې خنخ کاریار पूरा तक्षिण न देना तो पाओ गए सूरा बशूती जिगना बके और वाच دا یو کمپلیټ شو بل لوک د پاره بسو کو ریکټنګل بده سي جوړ کو دا به ډیلیټ کړئ معنا بګي بل جوړ شو لاړ به شو دیږي نه با شیپ ټول بر اخلو د دې نه مونږه دا یو پوینټ ډیلیټ کو صحیح دا به کنورټ ټو کرف ته بدل کې بیا به دا پوینټ سکه ډیلیټ پکې دا به شي داسې بشي بیا به دیږي نه څوک ټو کرف په کو और वैसे लाइन भी जोड़ को उस पर मुंगा टूक कर लैपटॉप वाला को बीजे पता नहीं लगी दा ऐसे लाइन सही देखा ना दिले बहुत शोर को दिसी कलर करने जाएगा लख उसके लुक ही खराबी वो कम खरे मुंगा सब पता था دغه کله څه وي.
هر یو څه دې ستا باندې زما که څنګه نو اوس لږ د خوسکې روټیټ کړو یو به دلته پروت شي کاپي به ترې واخلې کاپي نه پس به بیا څه وکړو برابر یې به یې خام کړو او لږ به یې وړو کې هم کړي ولې ورغړوي شوق دی صحیح ده غټ صحیح دی او که پاړه یو شان کېږي نه چې ته وایې چې غټ صحیح دی ښه دا ټول په جمع سلیکټ کا او په دې کې سی وها ټول به یو بل سره برابر شي بیا ټول په جمع سلیکټ کې لاړ بشي ارینج ته آرډر ته الاین ډیسټریبیوټ ته ولاړ شي الاین ډیسټریبیوټ کې بیا څه وهي ډیسټریبیوټ کې سنټر سپیسینګ دلته کې وها سپیسینګ ټول سپیسینګ وها ټول به برابر شي خدا چې مونږ په دې کې روټیشن یو کړی کنه دا روټیشن دوی دا بیا نه برابرېږي نو ته بیا ځان دا په خپل ځان لګ لګ چینجینګ مینجینګ مو به کې برابرې دی ها دا یو وشو تاسې دا ټوټل بلیک کا چې بلیک پسند بلیک پسند دی کبي صحیح دی دا وشو دې نه بس په دا راخلي د دې نه بس په مونږ دا لګ دسی به کې او دن اخوا به کاپي اغسته غواړي او بیا به څه وکړو مونږ فلپ هوریزنټلی ها فلپ هوریزنټلی نه بس بیا دا ټول په جمع سلیکټ کې ګروپ پیږي او بیا به د دې شټ سره دا څه دا بیا په مس کول غواړي که نه نو دا سیم په مس کېږي په منځ ګورو دغه دغه شی سایلنټ کرو را ها اوس په لاړ شي پاور کلیپ ته پلیس انسایډ او انټر وکړي او بیا به ځان لا وګورو چې کوم ځای کې لګول غواړي دا دې کې صحیح دی که نه صحیح شو فینش شو دې نه بس بس وکړي لاړ به شي په دې ځای کې به یو دغه جوړ کړي د دې ځای نه بس په موږ څه وکړو دې ځای پورې به بیزر ټول لا کړي او لاین به داسې ډرا کړي صحیح شو او د هغې نه بس څه وکړو دا به بیا ریپیټ کوو ها دغه شانتي کنټرول ټي کنټرول آر صحیح ده ټي مې غلط وکړو کنټرول آر 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 ریپیټ شو کنه بیا ټول په جمع سلیکټ کا او ګروپ خو به په خپل دا د سیم کېږي او مطلب دا دی چې په بلینډ ټول باندې هم کولی شي ها کاپیز اخیستل که نه او تر درځي که نه د هغې نه بس په څه وکړو مونږ دا به اوس لږ ګوټې راغټ کړو دې له سور لاین کلر ورکړه سور بلیک صحیح دی ها بیا به مونږ دا څه وکړو ټول به پاور کلیپ کلر به ګروپ کو ګروپ د ګروپ نه بس په چېرته لاړ شو پاور کلیپ ته او په دقه کې به یې ور دننه کړو بیا به څه وکړو ایډیټ کانټینټ او لاندې به یې راکوز کړو یو خو دا شو یو به دې کې نه بر کاپي واخلو بر به دې سر کې ولوکړو او فینیشینګ بیا به د هغې نه به څه وکړي دا به آرډر ته به لاړ شي دا به ټو بیک وولي صحیح ده چې دې شیزونه د لاندې شي او دا به بیا لږ خوس کې نور هم ښکته کول غواړي دا پکې د سره دغه نه که نه دا موږ تاسې لږ لاندې جوړو فینش پکې صحیح ده دلته به هم مطلب دا دی چې دې کسه د روټیشن د هغې نه پکې امضانه وکړه دغه شان اوس صرف د ګریډینټ کار دی ها ته دې د سور کلر ورکړو سور کلر یعنی د بلیک کلر څنګه دا به کې ریالټي څونه ښکلې پیدا کېده خدای بنده مته یې ښه ده مې کتې
دې دا ریډیل ته بدل کا ریډیل کې دا ډېر ښایسته کلر راوړي ها دا منځ بوله تور کو سایډ والا کوټې دي سي کو نو دیګنکس سپیشین کو ها نه خارج صبر شاندې ښکاري لقستانو ونه څنګه وکړو مونږ ته څه پته تاسو وکړو چې مونږ ته قبول دی خیال دا به څه شي سور به شي او دا به تور شي ښه یو وخت یې داسې نو که نه که څنګه و دا به دې بلکل ختم کړو دا ګریډینټ او لاړ به شین والا سې ورکړه ګریډینټ ټول نه خطرناک شی دی د جوړولو په دغه باندې ها چې ګریډینټ دی مطلب آئیډیا د سره نه وه که نه دا صحیح دی ښه دا صحیح دی دا بالکل صحیح راوته دې نه بس په موږ لږ یو کار وکړو دا ما سم ګروپ کړي دي که نه دا به فینش کو دا ان ګروپ پې کو که نه دا دوه نه دي دا به لږ داسې بهر ته وباسو دا موږ ډېر نږدې کړي دي دا به هم لږ داسې بهر ته وباسو بیا به څه وکړو فینش پې کړو لږ داسې راغی اوس په دې منځ باندې څه ولګو نوم څه نوم ولګو فان والا چینج کړی سي ښایسته خو نه وي فان وګوره دلته خو ما دونه فان نه دي ایستي بیا داسې دا به ولا لګېږي فان ټو پکې چې شو ټو ته پکې جدا فان واچو ټول به سلیکټ کړي to spin دا به دغه کو دا به ټول داسې شي بیا به لاړ شو منځ ته به یې کړو سینټر نه پس به دلته په دې منځ باندې به اوس کېږدو لږ به یې داسې راغټ هم کړي دې نه پس به څه وکړو لاړ به شو فارمیټ ته دې کې به اوس مونږ دې کې به سپیسینګ وکړو اوس کې مشین اور کلاو که یار دینا بس پوس مونږ دا راخلو دا به کنورټ ټو کرف ته بدل کی او بیا به دا او یا الله خیر راکړي کی اوس دا نه دی دا چې مونږ کړو که نه دا لږ دې لاندې نه ما اوس له خوست کې ډیلیټ کوو که نه ځکه چې دې سره لوک بیا ډېر ښایسته راځي لاندې اوس بد ښکاري نه نو دا یو نه دا به ډیلیټ کړو او دا په دقه ځای باندې پاتې کړو اوس یې لوک ته وګوره وینې ریالټي لږ ښه راځي دې نه بس په لږ خوست کې دا ګریډینټ نه دا به دې ځای نه لږ خوست کې زه څه وکړمه لږ بیا داسې سیوا کړم دقه شانتې ښکته بره صحیح شو دا وشو دي او په دې کې بیا مونږ هغه نوم ولیکو که نه نو کنټرول ایس په وهي چې دا سیو کېږي ښه چې سیوینګ کوي نو بیا مسرې نه جوړوي نو دا څه پاک پولی کنټرول ای به ورکړي دلته به له څه ورکړي فانټس به له ښکلی غوندې فانټس به له مقرر کړي دا یو صحیح دی
او لږ بیخ اوس کې راغټ هم کې او را به شي په دې ځای کې به کېږدي دې له به ټیکسټ چینج کیس کې به ورله اپر کیس ته به بدل کړي او وبه ګوري چې کوم کلر والا خوند کوي وایټ مطلب دومره سوبر کلر نه دی خو خیر دی هم به لږ تور به دې طرفه ورکړو که نه نو سیلور کلر دی ښه داسې دې نه بس پس وکړو آوټلاین ته چاپېره که زیړ سر سره دننه کلر والا مطلب دا دی چې تور کلر نه دی دا به ججمنټ کوي صحیح آوټلاین دې لرکه دقیقې نه کاپي واخله لاندې او ولیکه ورسره T20 ټول به جمع سلیکټ او سی به وایي ټول به منځ باندې به شي ټول به سلیکټ کړي او مطلب دا دی چې لږ واړو کې به یې کړو په دې منځ کې به یې دې چې ولګو صحیح ده د هغې نه بس به بیا څه وکړو دې نه به کاپي واخلو بره په دغه سر باندې به ولګو دا نه دی دغه بره سر باندې او وړوکی به یې کړو په دې ځای باندې به یې ورته ورفټ کړو په دې لیبل باندې ښه دې نه به کلر څه کړو سپین به دا اوس دغه دا زموږ سره د دې شو صرف یو بیزه ټول راواخله او مطلب دا دی چې په دې ځای باندې او په دې ځای باندې کېږده او دلته کې څه وکړه کنورټ ټو کرف یې کړه او داسې پکې یو لاین جوړوم ښه بس لږ بره کړو دې نه به کاپي دې سره پورې واخلئ بلینډ ټول به راواخلئ داسې به یې ډرا کړي او ډرا کېدو نه بس په دې سټپ به څه کړو کم به کړو ټوټل به سلیکټ کړو لږ به یې داسې راغټ کړو د هغې نه بس په سولو وکړو پاور کلیپ ته به یې وردننه کړو رایټ به کلیک کړو ایډیټ کانټینټ او بیا به لاړ شو په دغه ځای کې به یې کېږدو او بیا به یې فینش کړو لکه ټپس کې لوک پې نور هم برابر دا اوس هم سره پرنټ شو دا ګروپ شو د پرنټ کار دی ختم شو صحیح ده اوس په د بیک څه کېږي بیک بالکل ایزي دی په بیک کې هیڅ ګران نشته هغه څه دی ګوره ورته دا به راواخلئ اصل کې دا نومونه نه دي دا خلک په بیک باندې لګي ځکه په پرنټ باندې خیر دی به په بیک به صرف T20 ولګي د دې نه به دلته دا به سیټ ټکې دي دې نه به کاپي راواخلي دلته به کېږدي او څه به وکړي سمپل ټول به انګروپ آل وهي ټول انګروپ آل شو دا لیبل خو بس ډیلیټ شو ولې دې خو بیا څه کار رانغی که نه خو دا کم سامان نه دی دا به راواخلي ګروپ پهیږي او څه به وکړي آرډر ته به لاړ شي ټو فرنټ به ووهي دا اوس په دې له پاسه به راځي چې په دې له پاسه کېږي که نه نو ته به اوس څه وکړې دې له به اوس مونږه انګروپ پې کړو دې له به اوس مونږه دغه تور کلر و آوټلاین کوله مونږ ورکړی به ترې نن کړو د دې نه به هم آوټلاین که ورکړي نن به اوس په مونږ دغه شی وکړو که نه چې دا یو نه دی دا یو دا په خپل ځای پاتې کړو او د دې سره به مونږ بله حصه داسې جوین کړو صحیح ده او جوین خو تر درځي که نه چې هغې ته څه وایي داسې به یې کړو داسې به ټول اوس په جمع ته سلیکټ کړه دا دواړه سلیکټ شو دا جوین شوي نه اوس به دا مونږ داسې جوین کوو که نه چې دې کې به مونږ ته یو قسم له پیدا به دی که نه چې دا به نقصان نه جوړوي راځه دا ورلول دلته په دې ځای کې کېږدو وګوره څومره ګډ وډ دی خیال دی اوس په ته ګورې ها دغه کالر دی که نه
نو اوس په دا څه وکړو مونږه دا اوس مونږ یې سلیکشن وکړو او لاړ به شو ویلډ ته نو راغی که نه دی بیک شو اوس په دغې بیک کې یو کار داسې به هغه دا دی که نه دا تلر کومه که نه نو دا ویلډ شو دا اوس دې سره بلکل ونښتو که نه نو دا د دې نه به یو کاپي واخلو سیټ ته به یې کېږدو صحیح شو کاپي نه پس به چې دی دا به مونږ له یو غټه پیدا راکوي هغه پیدا به دی که نه چې دې نه به مونږ بیا کالر جوړ کړو ځان له کالر خو به پکې پکاري که نه چې ښکلا پکې راشي اوس ګوره راغی دې ځای کې نه به اوس راشو په دې ځای کې باندې به دا کېږدو او بیک به یې ولو سینډ ټو بیک ټو بیک او لږ به یې به راکړو داسې لږ به ورسره اوس کې دغه وکړو مونږ به ورسره لږ هیلپ وکړو که نه بګې څه شو کالر شو چې لږ ریالټي وګې ښکاري نور بګې څه شته نه او دې ځای کې نه به څه وکړو ان ګروپ پې کړو او دې ځای کې به د T20 راخلو ټول سر ته به راخېږو ټوپ رن به کړو د دې نه به اوس مونږ څه وکړو ایډیټ کانټینټ ته ولاړ شو دا به ډیلیټ کړو ښه او بیک او په شا کې به څه لږ ډېر ډیفرنس خو به راولي که نه که نه به راولي ولاړ شو دې ځای نه دا به ډیفرنس ته بدل کړي ډیفرنس ته بدل کړي فینش کړي داسې او بیا به څه وکړو دا به په دې سر باندې ولګو دې له به وایټ کلر ورکړو دی بیک شو صحیح شو دا زموږ سره د بیک د جوړولو طریقه شوه دی د فرنټ د جوړولو طریقه شوه نو په دغې طریقې باندې دا شټونه رغېږي چې یاره بیک او فرنټ به مونږ د شټ څنګه راغو کنټرول اس په ووهي چې دا به څه وشي بیا به کنټرول جي کنټرول لول به ټاپ وایي اخوا دې خوا چې برابر شي بیا به کنټرول جي نو ګروپ به شي او بیا به پی وهي نو به فرنټ به شي په بیک څنګه چې د پیج بیک دی خو دا یاد ساته چې دا مونږ لږ غلطي کړې ده کنټرول زیډ او بیا زیډ خیال دی څه غلطي مې کړې ها دې کې ما T20 راوړی د هغې نه او هغه پاخه ځای باندې مطلب پاتې شوی نه دی څه به وکړو څو دا به سی کو دا برابر کړو او دا به راخلو په دقه ځای به واپس کېږدو وایټ پې کړو دا ګروپ کوم ما نه لږ دغه وشو که نه پته راته ونه لګېده د هغې د لاسه اوس په ګروپ کې دا به جدا ګروپ کې دا ټول به په جمع دلته کې راوړی کېوی دي بیا به څه وکړي ټاپ مطلب ټول به یو ځای شي بیا به د هغې نه پس څه وکړو دا به لږ زوم کړو دا به زومینګ نه بس اسیم په دې له پاسه دی دا په دې له پاسه نه دی صحیح ایډیټ کانټینټ ته ځم که نه دا به آرډر ته ولاړ شو دا به ټو پرنټ کو چې دی کې دا لږ ریالټي ښه راشي ښه لاول کې د خیال کړو دا लाइनर भी लपा सको खजी दा बस टूल सकी ग्रुप पे की ग्रुपिंग ने बस पदासो को टॉप का खदे खदा बु बे टूल पजमा ग्रुप को ग्रुप शु द हगे ने बस बया मंगा पीओ न दा द पेज पर सेंटर शी आ दे ल बमंगा योड़ के शांति रेक्टेंगल से जोड़ को आ हगे ल बमंगा शात बैकग्राउंड ग्रेडियंट वर्क को ना आ ग्रेडियंट बदे मंग लगे सो की लदी या क्वालिटी बमंता फरादा दा बसो टू बैक सही जो और बस पर बदी की बमंगा यो कार बदो को दिस यो पट सर्कल बाय से ड्रा की दिले बस जेड कलर वर्क की आउटलाइन बेनन की लड़ बशे बिट मैप था कन्वर्ट टू बिट मैप हो वही अब ये बता सो कुमंगा दाव पदी की जमून सर पदी बिट मैप की दे ब्लर कार कई करना कई ब्लर गेशन ब्लर तो बलार सी
او په دې ځای کې به یې ریویو وکړو لر شو اوکې د اوکې نه پس به بیا څه وکړو داسې به لږ رازوم کړو دقه شان او په دې کې د ملګری شه لاړ به شي افیکټ ته پاور کلیپ ته او په دې کې به ورغو پکې نه لکوټې دغه دلته کې اوس دا به لکوټې داسې به لکوټه مطلب گزاردار باندې چې کې فینش وکړي دا غینه بس پوس موږ سو کو دا کم ګریډینګ چې ما استعمال کړم به د تورواله خره د حقوقه را دم نه به کو صحیح شو کنه صحیح شو او دینه با آوټلاین نن کې اوس دغه زمون سره نه کارو شرط جوړ شو اوس په ایکسپورټ ته لاړ شي دینه به جی پی جی واخلو دې له سوې جرسي صحیح شو دغه شرط جدا شي جرسي جدا شي صحیح ده جی بس دی